یوه پوښتنه ډیره مهمه او ډیر دوستان د هغه په اړه معلومات غواړي او هغه د خالکوبي مساله ده. خالکوبي یا ټټو داسې یو څیز ده چې له پخوا نه په ډیرو قومونو کې عادت و. یو رقم خالکوبي داسې ده چې یو څوک په خپل جسم باندې ټاپه ولګي یا یو پلاستیکي څه شی ولګي، او دویم قسم خالکوبي داسې ده چې د ستنې په واسطه باندې یو نفر، یو نر یا یو ښځه هغه په دې خپل جسم کې سوري وکړي او بیا دغه سوري دا زخم یا د رنجو په واسطه باندې ډک کړي او یا ورکې کوم کیمیاوي مواد واچوي، بیا دغه کوم نقاشي چې کړې ده یا خالکوبي کړې ده د ټول دائم لپاره پاتې شي. هغه اول قسم خالکوبي هغه عارضي وي، د لږ وخت لپاره وي، لیکن دا دویم قسم خالکوبي دا د دائم لپاره د انسان په جسم کې پاتې کیږي. اوس آیا دا خالکوبي دا جائز ده او که ناجائز ده؟ هغه اول قسم چې کوم خالکوبي ده هغه کوم مشکل نه لري، هغه جایز ده. البته دومره ده چې که چیرته یو چا دی او داسه په ځي باندې لګولی وي، یعنی په هغه اندامونو یې لګولی وي چې په هغه باندې اودس کوي، دا سړی باید دا د اودس په وخت کې لري کړي. او که چیرته په د جسم په داسې یو عضو باندې لګولی چې هغه په غسل کې مینځل کیږي او په دې باندې غسل واوښته، نو باید دی د غسل په وخت کې هغه لري کړي، ځکه کوم پلاستیک کې یا یو بل شی چې هغه اوبه نه پرېږدي جسم ته، نو په دې باندې لازم دي چې هغه لري کړي تر څو د اودس او غسل صحیح شي. لیکن کوم چې دویم قسم خالکوبي ده دا ناروا ده په شرع کې. نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث کې فرمایلی هغه انسان چې دا کار کوي دی به د الله له رحمت نه لرې وي، دی به د الله له رحمت نه لرې وي، ځکه دی په حقیقت کې دا په خپل جسم کې هغه جسم چې الله جل جلاله دته ورکړی ده دی په هغه کې تغییر راولي، بدلون پکې راولي. دویم دا ده چې دی خپل ځان ته تعذیب او درد ورکوي، یعنی دغه جسم دا د الله جل جلاله امانت ده، چاته هم جایز نه دی چې دی خپل جسم ته تکلیف ورسوي او یا ورته ضرر ورسوي. نو د خالکوبي په واسطه باندې حتما دته درد رسیږي، تکلیف ورته رسیږي. د دې په خاطر باندې شریعت دا منع کړی دی چې څوک به د الله جل جلاله په خلقت کې نه بدلون راولي او نه خپل ځان ته تکلیف ورکوي. مسلمان ته پکار دی چې له دغه رقم کارونو څخه په جدي توګه باندې خپل ځان وساتي، ځکه که ته چیرته د الله له رحمت نه لرې شي نو ستا په ژوند کې به څه برکت وي، ستا په ځواني کې به څه برکت وي، ستا په رزق کې به څه برکت وي. زه دې خبرې ته چې هغه ورونو چې دا کار کړی وي، یعنی اوس فعلا لپاره خالکوبي کړي وي په خپل جسم باندې، نو هغه به څه کوي؟ د دوی د اودس او غسل کیږي که نه کیږي؟ دغه رقم خالکوبي چې د دائم لپاره چا په خپل جسم باندې لګولی وي، اکثریت دا رقم دی چې د دې سره جسم باندې اضافي پوټکی څه شی نه نیښلي، بلکې دا خالکوبي یا دا رنګ یا کیمیاوي مواد یا دا رانجه دا په جسم کې ځای نیسي او د جسم یوه برخه ګرځي. نو د دې په خاطر باندې له دې سره هم غسل کیږي او له دې سره هم اودس کیږي. لیکن که چیرته په دې خالکوبي باندې یا په دې ټټو باندې څوک داسې یو څه ولګي لکه د پلاستیک غوندې یا لکه د رنګین ناخون غوندې یو څه شی پې ولګي چې هغه د جسم ته یا هغه محدود معین جسم ته بیخي کور ورکي، پوټکی غوندې ورکي او اوبه منع کي، نو په دې صورت کې ښکاره خبره ده چې که چیرته جسم ته اوبه ونه رسیږي نو نه غسل کیږي او نه اودس کیږي او په نتیجه کې مونځ هم صحیح نه ده. هغه ورونو چې خالکوبي کړي دي هغوی باید اوس څه وکړي؟ هغوی باید الله جل جلاله ته توبه وکړي، ځکه الله جل جلاله هره ګناه معاف کوي. ته چې الله جل جلاله ته په رښتیا سره توبه وباسي، اگر چې دا خالکوبي ستا په جسم باندې پاتې هم شي، لیکن الله جل جلاله به تا ته بخښنه کوي، دا ګناه به تا ته معاف کوي او له دې نه وروسته خفګان او تشویش ته ضرورت نشته. السلام علیکم. که غواړئ چې د دې ویډیوګانو په څیر باندې نورې هم په زړه پورې او جالبه ښکلې ویډیوګانې وګورئ، نو لطفا زموږ د قمر انسټیټیوټ صفحه سره لایک کړئ. ډیره زیاته مننه.